زموږ د معاشرې اوس یو بل غټ مرض دی. د مرض په عربي کې حسد وایي. حسد پیژنې؟ یو چا یو ښه دنیا پیدا کړه، د یو چا یو ښه ځواني و، د چا په کور کې انسانان ډېر، زامن یې ډېر و، یو چا ته الله دنیوي نعمت ورکړی، موټر یې ورکړی دی، اسباب یې ورکړي دي، تجارت یې ورجوړ کړی دی، پیسې یې ورکړي دي، کور یې ورکړی دی، راحت و سکون یې ورکړی دی، اولاد یې ورکړي دي. یا په دین کې الله پاک جل جلاله یو چاته یو نعمت ورکړی دی، د دین کار خدای ځینې اخیستی، علم یې ورکړی دی، عزت یې ورکړی دی، رتبه ورکړی دی، الله تبارک وتعالی شهرت ورکړی. دلته کسان دا رقم وي چې هغه په زړه کې سره اوړي، په زړه کې اور باسي چې تا خوا بله ورځ زموږ د کلي سړی و، دغه رقم زما درماله مسکین و، دې د کومې خوا پیدا کړه. دا سوچونه کله کله خوب هم ځینې ولاړ شي د خواره کیسه په دې کې چې دا پیسې د کومې خوا پیدا کړه، دا دولت دته د کومې خوا راغلی، په دې باندې د خواره کیسه خوب هم کړلی د بل په دنیا باندې په زړه کې سره. دا حسد او زموږ علما لیکي چې دا څو رتبې دي. اول رتبه دا ده کله چې د ملګری یا د شناخته یو نعمت پیدا کړي، که د دنیا نعمت وي که د دین نعمت وي، یا یې پیسې پیدا کړي په دنیا کې، یا یې عزت پیدا کړي، یا یې منقبت پیدا کړي، یا یې موټر پیدا کړي، یا یې بنګلې پیدا کړي، یا اولاد و زامن خدای ورکړي، یا د خپله ښایسته ځواني و. بس بل سړی چې درته وګوري بس په زړه کې سره واوړي، په زړه کې اور بل وي چې دا نو د کومې خوا پیدا کړي، دا دته څنګه ورک، په دې سوچ و فکر کې دا آخر دومره زیات سي دومره زیات سي دومره زیات سي چې آخر یې د خدا خواهش نه وي چې د هغه د لارې زه پیسې پیدا کړم، دا خو د الله ورکړه. بس بیا دا تمنای چې خدای به کله ذلیله کړي، خدای به کله دی په ما ذلیله وویني، خدای به کله د دسه دا موټر واخلي، خدای به کله د دسه دا عزت واخلي، خدای به کله د دسه دا شهرت واخلي، خدای به کله دی په یو داسې مرض اخته کړي چې زه ورته ګورم زما زړه ورباندې اخلي. ولې د خدای بنده د الله تبارک وتعالی په ورکړه دي طبیعت پر خراب دی، زړه دې په زړه کې دې اور بل دی. ولې د هغه رب موږ لرو دا چې ته الله ته خواست وکړې چې خدایه دته دې ورکړی دی د دې روزي کې، یا الله ما ته هم راکړه، زه ستا یو بنده، بیا دا ثواب دی. اخر دا حسد نه دی، دا حسد درېیمه مرتبه دا ده چې بیا پر هڅه کې د دې چې څنګه دا نعمت ته داسې خلیرې کړم، یو په ذریعه د بل په ذریعه دسیسې ورته جوړي، مشورې ورته کوي، پلانونه ورته جوړي چې څنګه به دا وکړم، څنګه دا وکړم، څنګه به ووژنم، څنګه به دا شی ځینې واخلم. دغه نو د حسد اخري مرتبه ده. قرآن کې الله تبارک وتعالی وایي آیا خلک حسد په دې باندې کوي چې الله دوی ته د خپل فضل و کرم په خاطر یو شی ورکړی دی؟ یعنې ولې کوي؟ استفهام انکاري دی، یعنې دا خلک دا ولې کوي؟ دا الله جل جلاله د طرفه ورکړه، تا خو نه دی ورکړی، ستاسو خو نه دی اخیستې، په زوره خو به نه یې درڅه اخیستې، ستا عزت خو به نه یې لوټ کړی، ستا مال خو به نه یې لوټ کړی، خو د الله د لورې یو پیرزویی نه، ستا د خپل رب پیرزویی نه پر ده نه پیرزو. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې حسد د انسان اعمال داسې خوري لکه یو تیز اور چې بل وي او ته وچ نازک بوټي ور واچې، داسې لمبه ورباندې ګرځي، ته به خبر نه په دغه حسد په دغه بدنیتي وباندې به تا د خپل ځان اعمال ټول د لاس ورکړي، نیک اعمال خو اول مور لره دونې نه چې هغه به دې د لاس ورکړي. او د دغه درېیم قسم حاسد څخه نبی علیه الصلاة والسلام په الله سره پناه غوښته ده، ومن شر حاسد اذا حسد. ځکه زموږ علما وایي سهار راکښېناست 3 وارې دا سورتونه وایاست، په آخر کې قل ولا، او بیا یې پر دغه خپل لاسو باندې داسې دم کړي، بیا پر ټول بدن باندې راتېر کړي. دغه بدنیت انسانان د حاسدین دپاره دا کوډیګر و جادوګران د دې څه د حفاظت په خاطر الله پاک جل جلاله موږ ته یو نسخه راستولی ده. او بل روایت کې داسې هم راځي چې حاسد چې کوم دی دا الله تبارک وتعالی ته در ټولو مبغوض سړی د حسد کوونکی دی، او دا به کامیاب نسي، دا سړی به کامیاب نسي همیشه. د خدای په خاطر کله چې د یو چا سره نعمت ولیدي الله پاک آباد کړي، بس دعا ورته وکړه، دعا ورته وکړه چې خدای دې ستا روزي کړي، بیا د الله څخه خواست وکړه چې خدای ماته هم راکړي. دا څه شی چې د بل په دنیا دې نیت بد، د بل په دنیا کې حسابونه کوي، سوچونه ورته وایي چې دا د کومې خوا پیدا کړه، او په دې باندې ته په خپله په بدګمانۍ باندې مخته کېږي.
دا یې بله ګناه کبیره. حسد خو یوه ګناه کبیره ده، دا یې بله ګناه کبیره. د دې سره دې بیا دښمني هم پیدا کېږي، دا یې بله ګناه کبیره. خوارکی په هېڅ خبر نه دی ته دښمني ورسره لرې، دا دې بله ګناه کبیره وکړه. نو لهذا عزیزانو د دې څخه باید موږ ځان وساتو. دا ډېر بد مرض دی. څونه وس مو یې چې د مسلمان سره مو نعمت ولدي باید هغه ته خواست وکړو، هغه ته دعا وکړو چې الله تا نور هم آباد کړي.